أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، د سرور کائنات صلی الله علیه و آله وسلم ژوند. محترم ورونو، زموږ قصه دې ځای ته رارسېدلې وه. روژې په دغه مبارکه میاشت کې هغه لو او عظیمه غزا چې د بدر غزا ده پیښه سوه. دا غزا د اسلام په تاریخ کې هغه مشهوره غزا ده. دا هغه غزا ده چې د دې په واسطه د حق او باطل فرق او تمیز وسو. اولا به د غزا د پیښېدو سبب درته بیان کم. موږ مخکې د عشیره د غزا بیان درته وکړي چې د قریشو یوه قافله د مکې مکرمې څخه و شام ته تله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و دغه قافلې ته د حملې کولو دپاره ورووتی، خو هغه قافله سالمه ځینې ولاړه. اوس چې د شامه څخه د هغې قافلې د بیرته راتلو وخت رانږدې سو، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم طلحه ابن عبید الله رضی الله تعالی عنه او سعید ابن زید رضی الله تعالی عنه د مدینې منورې د شمال و طرف ته ولیږل چې د دغه قافلې د بیرته راتګ معلومات وکړي. دغه دوه نفره و حورا ته چې د شام و طرف ته د یوه ځای نوم دی ورسېده او هلته په انتظار کښېنستل تر څو چې ابو سفیان د قافلې سره د شامه څخه و دغه ځای ته راورسېدی. دغه دوه نفره په تلوار مدینې منورې ته راغله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې په حال خبر کړي. په دغه قافله کې د قریشو ډېر مالونه وه. په دې قافله کې 1000 اوښه په مالو بار دي چې د مالو قیمت یې و 5 لکو د سرو زرو دینارو ته رسېدی او د دې قافلې سره فقط د 40 نفرو په شاوخوا کې ساتونکي ورسره دي چې مشر د قافلې ابو سفیان دی. او دې قافلې د قریشو د هغه نورو قافلو څخه یو بل فرق هم درلودی. هغه دا چې هغه نورې قافلې به د قریشو د یو څو نفرو تجارانو وې، خو په دې قافله کې د ټولو قریشو مالونه سته. دا قافله د ټولو قریشو شریکه ده او ټول قریش د دې قافلې د سالم رسېدلو کوښښ کوي. اوس نو دغه قافله د مسلمانانو دپاره یو طلایي چانس دی. دغه قافلې مصادره کول او اخیستل پر مشرکانو یوه عسکري، سیاسي او اقتصادي لو ضربه ده. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په مسلمانانو کې دا اعلان وکړي چې دا د قریشو قافله ده او په هغه کې د قریشو مالونه دي و دغه قافلې ته څوک راسره وځي، شاید الله عز وجل یې ستاسې په نصیب کې. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه وتلو کې هیڅوک نه دی امر کړی، بلکې معامله اختیاري وه. ویل هر څوک چې راسره وځي راضي دي. څرنګه چې په دغه وتلو کې چا دا فکر نه کاوه چې د قافلې په عوض دي د مکې مکرمې د لوی لښکره سره په بدر کې جنګ وسي، نو ډېر صحابه کرام په مدینه منوره کې پاته سوه، ځکه دوی داسې فکر کاوه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه د قافلې دپاره وتل به د هغه نورو غزاو او سریو په مثل سره یو وتل وي. نو ځکه هر هغه څوک چې د دغه غزا څخه پاته سوی دی پر هغه هیڅ مسؤلیت نسته او نه وو. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه هم ځان آماده کوي او د وتلو اراده یې وکړه، مګر د ده رضی الله تعالی عنه زوجه رقیه رضی الله تعالی عنها چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لور وه، ډېره سخته مریضه وه. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وفرمایل ته د رقیه سره پاته سه او د بدر د غزا څخه د عثمان رضی الله تعالی عنه د پاته کېدو سبب هم دغه و، که نه ده رضی الله تعالی عنه د وتلو دپاره تیاري نیولې وه. دلته
رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل لښکر اماده کوي. هلته په مکه مکرمه کې یوه کوچنۍ واقعه پیښه سوه چې اول به هغه واقعه درته بیان کم او بیا به د اسلامي لښکر و جوړولو ته راسو. عاتکه د عبدالمطلب لور او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عمه چې په مکه مکرمه کې وه، یو خوب یې ولیدی چې ډېره یې وبېرول او وارخطا یې کړه. هغې داسې خوب ولیدی چې یو سړی په مکه مکرمه کې په ابتح د یوه ځای نوم دی، په ابتح کې ودرېدی او نارې یې کړه: ای غادرانو، ای خائنانو، په 3 ورځو کې خپلو مړو ته ولاړ سئ. بیا د ابتح څخه تر کعبې شریفې پورې راغلی، دلته بیا ودرېدی او نارې یې کړه: ای غادرانو، په 3 ورځو کې خپل مرګ ته ولاړ سئ. او بیا دغه نفر د ابي قبیس غره ته وختی او بیا یې هغه ناره وکړه. وروسته دغه نفر یوه ډبره واخیسته او د مکې مکرمې خواته یې وغورځول. دغه ډبره په هوا کې لکه بم سره وچاوده او یوه ټوټه یې د مکې مکرمې په هر کور کې ولوېده. عاتکې دغه خوب ولیدی چې د تاریخ په کتابو کې د عاتکې د خوب په نامه سره مشهوره دی. عاتکه چې د دې خوب څخه ډېره بیرېدلې وه، دا خوب یې خپل ورور عباس رضی الله تعالی عنه ته ووایه. عباس رضی الله تعالی عنه تر دغه وخته پر هغه خپل پخواني دین یعنی شرک و او هلته په مکه مکرمه کې اوسېدی. عباس هم د دغه خوب څخه وبېرېدی او خپلې خور ته یې وویل: دا خوب چاته مه وایه. مګر په خپله عباس یو ملګری او نږدې اشنای درلودی چې ولید ابن عتبه و او هغه ته یې دا خوب ووایه او دا سپارښت یې پر وکړي چې و چاته یې ونه وایي، د ځان سره یې پټ وساتي. ولید ابن عتبه بیا دا خوب و خپل پلار ته ووایه او ورته ویې ویل: دا حال چاته مه وایه چې څوک په خبر نسي. مګر ورونو، تاسې ته معلومه ده سر یا پټ راز که تر 2 تیر سو بیا نو پټ راز یا سر نه دی. څوک وایي چې د 2 څخه 2 نفره مقصد دی، یعنی تر 2 نفره زیات که په خبر سوه بیا نو پټ نه پاته کېږي. مګر څوک وایي چې د 2 څخه مقصد 2 شونډان دي، یعنی که دې تر خوله ووتی بیا یې نو د پټ ساتلو امید مه کوه. نو د عاتکې خوب هم وپاشل سو او ټوله مکه په خبره سوه. خو د عباس ابن عبدالمطلب دا خیال دی چې د خوب په حال څوک نه دي خبر او راغلی پر کعبه شریفه طواف کوي. هلته بیا ابو جهل او د قریشو څو نور مشران سره ناست دي او د عاتکې د خوب په باره کې خبرې سره کوي. کم وخت چې عباس رضی الله تعالی عنه د دوی پر برابري راغلی، ابو جهل ور غږ کړه، ویل: یا ابا الفضل، کم وخت چې د طواف فارغه سوې بیا راسه زموږ سره کښېنه. عباس چې د طواف څخه فارغه سو نو هلته ورغلی او د دوی سره کښېنستی. ابو جهل ورته ویل: یا ابن عبدالمطلب، زه وینم چې په تاسې کې نبیان ډېر سوه. عباس ویل: مقصد دې څه دی؟ ابو جهل ویل: کم وخت چې نر در پکښې نبي سو موږ چپ وو، مګر اوس ښځې هم در پکښې نبیانې کېږي. عباس رضی الله تعالی عنه وایي: ته څه وایه؟ مقصد دې څه دی؟ ابو جهل ویل: د عاتکې خوب در یادوم. عباس ویل: کم خوب؟ ځان یې بې خبره ښکاره کړي. ابو جهل ویل: هغه خوب چې داسې او داسې یې لیدلي وه. ابو جهل پوره خبر و او هغه خوب یې ورته ووایه. عباس رضی الله تعالی عنه ویل: دا نه ده صحیح، څوک وایي؟ منکره سو، ځکه عباس پوهېدی که دا خوب نه سو رښتیا بیا نو و دوی ته پیغور جوړېږي. خو ابو جهل یوه سخته جمله وویل، هغه دا چې ویل: په والله که په دغه ورځو کې شی نه سو پیښ، موږ به د عبدالمطلب پر اولاده یو لیک ولیکو چې دوی په ټولو عربو کې هغه درواغجنه کورنۍ ده. او عباس رضی الله تعالی عنه بیا هم انکار کوي. خیر، عباس کور ته ولاړی او دا بیان یې هلته په کور کې وکړي. د عبدالمطلب د کورنۍ ښځې پر راټولې سوې او ویل: ابو جهل د عبدالمطلب پر کورنۍ او اولاده دغسې خبرې کولې او ته ورته چپ وې؟ هغه څنګه دا جرأت پیدا کوي او بیا ته چپه خوله وې؟ دلته نو عباس رضی الله تعالی عنه هم قصد وکړي که چیرې دا 3 ورځې تېرې سوې او کم شی هم نه سو پیښ نو خود ابو جهل یو څه راته وایي او دا وار که هغه یوه لږ او کوچنۍ خبره هم وکړي زه به جنګ ورسره کوم او وهم به.
عباس رضی الله تعالی عنه دا وار عزم او اراده کړې ده چې ابوجهل ته وهل ورکړي. دا قصه د هلته په مکه مکرمه کې پرېږده. موږ به بیرته مدینې منورې او د قافلې د حملې دپاره د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د لښکر و جوړولو ته ولاړ سو. رسول الله صلی الله علیه و وسلم د وتلو دپاره تیاری ونیول او 314 یا 314 یا 319 نفره ورسره دي، چې دا مختلف روایتونه دي، چې 2 یا 3 یا 4 نفر یې د مهاجرینو څخه دي او 1 نفر یې د اوس د قبیلې څخه دي او 100 نفر یې د خزرج د قبیلې څخه دي. مسلمانانو د دغه راوتلو دپاره کم خاص ترتیبات نه و نیولي او نه خپل پوره ضروریات ورسره اخیستې وه. په دې ټوله لښکر کې فقط 2 اسان وه، چې یو یې د زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنه او بل یې د مقداد رضی الله تعالی عنه او د دغه ټوله لښکره سره او یا اوښه ورسره وه، چې پر یوه اوښ به 2 یا 3 نفره په نوبت سپرېده. یو سپریږي هغه 2 پر پښو ځي او بیا بل سپریږي نور 2 پر پښو ځي. او داسې کسان هم وه چې هیڅ اوښ یې نه درلودی، هغه بیا ټوله لار پر پښو رهي وه. رسول الله صلی الله علیه و وسلم علی ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه او مرثد ابن ابي مرثد رضی الله تعالی عنه په یوه اوښ شریکان وه. د دغه لښکر عمومي بیرغ و مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنه ته ورکول سو او دغه لښکر و 2 ټولیو ته وویشل سو، چې یوه ټولۍ د مهاجرینو وه او د ټولۍ بیرغ د علي ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه څخه و او بله ټولۍ د انصارو وه چې بیرغ یې د سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه څخه و. د لښکر د راسته طرف قومندان زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنه او د لښکر د چپه طرف قومندان مقداد ابن عمرو رضی الله تعالی عنه او فقط دغه 2 نفره وه چې په ټوله لښکر کې اسان درلوده. او د لښکر د شاده طرف قومندان قیس ابن ابي صعصع رضی الله تعالی عنه او د لښکر عمومي قومندان یا قائد اعلی په خپل رسول الله صلی الله علیه و وسلم و. رسول الله صلی الله علیه و وسلم د دغه غریب او غیر کامل لښکره سره د مدینې منورې څخه راووتی او د مکې مکرمې پر هغه عمومي لار رهي سو تر څو چې و بئر الرحا ته ورسېدی. د دغه ځای څخه چې لښکر بار سو نو یې د مکې مکرمې عمومي لار و چپه طرف ته پرېښول او دوی په راسته طرف د بدر و طرف ته رهي سوه تر څو چې و صفرا ته نږدې سوه او د هغه ځای څخه د خپلو اصحابو څخه 2 نفره چې یو یې بسبس ابن عمر و او بل یې عدي ابن الزغبا و بدر ته ولېږل چې د قریشو د قافلې معلومات وکړي. بسبس او عدي ولیده چې یو سړی د بدر د اوبو پر غاړه ناست دی او 2 انجونې هم د بدر د اوبو و طرف ته رهي دي، غواړي چې اوبه یوسي. دغه 2 انجونې پر لارې خبرې سره کوي. بسبس او عدي یې اوري، یوه ورته وایي هغه زما حق راکه، هغه بله وایي ښه دی صبر وکه چې دغه قافله را ورسېده ځینې را بې نیسم او در بې کم. د دغه خبرو څخه دغه 2 نفره مسلمانان پوه سوه چې قافله په دغه منطقه کې نږدې ده. نو یې رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته د قافلې د نږدېوالي خبر وروړي. اوس نو قافله پسې راواخله. ابو سفیان چې د قافلې مشر او مسؤله دی، کم وخت چې مدینې منورې ته نږدې سو ډېر پام او احتیاط کوي. دی پوهېدی چې د مکې مکرمې لار په خطرو ډکه ده. مخته به یې د معلومات دپاره نفر لېږل او هر څوک چې به پر لارې په مخه ورغلی د هغه څخه به یې د لارې پوښتنه کول. لږ وخت وروسته د ده استخباراتو دا معلومات ورته راوړه چې محمد صلی الله علیه و وسلم د خپلو ملګرو سره راوتلی دی چې پر قافله حمله وکړي. ابو سفیان یو سړی چې زمزم ابن عمر نومېدی مکلفه کوي چې مکې مکرمې ته ولاړ سي او د قریشو مشران خبر کړي چې قافله په خطر کې ده. محمد صلی الله علیه و وسلم او ملګرو یې کمین راته نیولی دی. زمزم چې ډېر چالاکه او د خبر په نشرولو کې ډېر ماهره و په تلوار سره مکې مکرمې ته رهي سو.
کم وخت چې مکې مکرمې ته نږدې سو کالي یې وکښه چپه یې واغوسته او بیا یې پر ځان پسې سیرې هم کړه خپله پزه یې وینې کړه او خپل اوښ یې زخمي کړي په وینو یې اوښ خپل مخ خپل بدن او خپل کالي ولړل په یوه ډېر بیرونکي شکل او قیافه لکه د جنگ د مابین څخه چې راوتلی وي دی په وینو لړلی کالي او اوښ یې په وینو لړلي په دغه بد حالت کې چې د مکې مکرمې و بدحا ته ورسېدی نارې وهي کومک کومک خلقو چې د ده نارې واورېدې پر راټول سوه وایي څه پېښه ده دی جواب نه ورکوي او دغه نارې وهي کومک کومک خلق نور هم ډېر سوه او پوښتنې ځینې کوي دی چاته حال نه وایي خلق چې ښه ډېر سوه دی د دې ځای څخه رهي سو خلق په پسې دي هر څه پوښتنې ځینې کوي چې څه پېښه ده دی جواب نه وایي او د کومک نارې وهي څو کعبې شریف ته ورسېدی دلته یې بیا نارې کړه کومک کومک ټول اهل مکه پر راټول سوه پوښتنې کوي دی حال نه وایي بیا د ابي قبیس د غره و طرف ته رهي سو غره ته وختي او بیا نارې وهي کومک او کومک په ټوله مکه مکرمه کې څوک نه سوه پاته چې را دې نسي ټول پر راټول دي دلته نو ده د قافلې د حال په ویلو شروع وکړه چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم پر قافله حمله کوي او زه ابو سفیان راولېږلم دی نو دلې پرېږده عباس رضی الله تعالی عنه او د عاتکې خوب پسې راواخله عباس ابن عبدالمطلب رضی الله تعالی عنه وایي د خوب په درېیمه ورځ د کوره راووتم او د خوب د رښتیا کېدو دپاره تر اوسه هیڅ نه دي پېښ سوي نو ما دا اراده کړې وه که چیرې ابوجهل یو څه راته وویل ښه جنګ به ورسره کوم راغلم پر کعبه شریفه طواف کوم کم وخت چې د طوافه فارغه سوم د لرې مې ابوجهل ولیدی او د هغه و طرف ته ورهي سوم غواړم چې دی یو څه راته ووایي او زه پر راواچوم ښه جنګ ورسره وکړم خو ابوجهل په ځغستا زما پر طرف را رهیدی دلته مې بیا دا خیال سو چې دی هم زما سره د جنگ اراده لري خو دی چې تر ما راورسېدی په هغه ځغستا تر ما تیر سو دلته مې بیا دا خیال سو چې زما څخه بیریږي راڅخه ولاړی خو بیا وروسته پوه سوم چې ده هغه د زمزم چیغې او نارې اورېدلې وې و هغه ته ورهي و او ما نه وې اورېدلې اوس نو دلته په مکه مکرمه کې د دغه خبر تر اورېدلو وروسته خلق د وتلو دپاره امادګي نیسي ځانونه د جنګ دپاره تیاروي ډېر ژر د مکې مکرمې خلق د وتلو دپاره تیار سوه او ویل یې آیا محمد صلی الله علیه و آله وسلم او د ده ملګري پر دې قافله هم داسې خیال کوي لکه د ابن حضرمي هېڅکله به داسې نه وي والله موږ بې وده ته ور وښو د مکې مکرمې پر کفارو وتل حتمي وه یا به دی په خپله وتی یا به د ځان په عوض کې بل څوک لیږي خو دوی ټوله په خپله ووته خاصتا د اشرافو او مشرانو څخه یې هیڅوک نه سو پاته بې له ابولهبه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اکاو هغه نه غوښته چې دې جنګ ته ووځي نو یې د خپل ځان په عوض کې بل نفر ولیږي ځکه د ابولهب پر دغه سړي دغسې یو پور پاته و ویل زما هغه طلب یې په دغه کې مجره خو ته به وایې چې زه د ابولهب پر ځای راوتلی یم هغه هم قبوله کړه او ابولهب پاته سو او قریشو د خپل شاوخوا د عربو قبیلې هم د ځان ملګري کړې او د قریشو د شاخو څخه هیڅوک نسو پاته چې و دې جنګ ته ونوځي بې له بني عدي څخه د بني عدي څخه یو نفر هم ونوتی دغه د مکې مکرمې د مشرکانو لښکر د وتلو په وخت کې د 1300 نفرو په شاوخوا کې و د دې لښکره سره 100 آسان او 600 زغرې ورسره وې او اوښان ډېر زیات ورسره وه چې واقعي شمېر یې نه دی معلوم د دغه لښکر عمومي قومندان ابوجهل ابن هشام و د دغه لښکر د خوراکي اکمالاتو مسؤله د قریشو د مشرانو څخه نه نفره وه د لښکر د خوړلو دپاره یې یوه ورځ نه اوښان حلالول او بله ورځ یې 100 اوښه حلالول اوس چې لښکر د وتلو دپاره تیار سو او غواړي چې ووځي دلته د قریشو یوه بله موضوع ور په یاد سوه چې دې موضوع دوی په شک او تردد کې واچول چې ووځو که یا
دا تردد یې د هغه واقعې په سبب و چې څه موده مخکې د قریشو او کنانه د قبیلې په مابین کې پیښه سوې وه. هغه داسې د کنانه د قبیلې یوه نفر د قریشو یو نفر ووژي یا مړ کړي. د دغه مړي ورور چې د قریشو څخه و د قاتل یا د کنانه د قبیلې سره پر دیت صلح او فیصله وکړه. د وژل سوي ورور په بدل کې یې دیت واخیستی. خبره خلاصه سوه. څه موده وروسته هغه قاتل مکې مکرمې ته ورغلی او طواف کوي، خو د هغه وژل سوي سړي ورور چې دیت یې هم اخیستی و دغه قاتل ووژي او د کعبې شریفې سره یې وځړاوه. دا قتل او وژنه د قریشي حق نه و، ځکه دیت یې اخیستی و او صلح یې کړې وه. د کنانه قبیلې د قریشو څخه دغه قاتل وغوښتی، مګر قریشو نه ور تسلیموي. نو د کنانه د قبیلې مړی پر قریشو پاته سو او دغه موضوع د دغه دوو قبیلو د دشمنۍ سبب وګرځېده. نو کنانه په موقع پسې ګرځي چې یا پر مکه مکرمه حمله وکړي یا د قریشو څخه یو نفر د هغه وژل سوي سړي په بدله کې ووژني. اوس چې قریشو د وتلو اراده وکړه، دغه د کنانه واقعه یې ور په یاد سوه او وبېرېده. که دوی قافلې ته ور ووځي، مکه مکرمه به د سړو څخه خالي وي او کنانه به حمله پر وکړي، یا به پر موږ د شا د طرفه حمله وکړي او موږ به د دوو طرفو په مابین کې تر حملې لاندې راسو. په دغه سبب په قریشو کې شک او تردد پیدا سو چې اوس د مسلمانانو و جنګ ته ور ووځي که یا. په دغه وخت کې سراقه ابن مالک ابن جشعم المدلجي چې د کنانه د قبیلې لوی سردار و ورته راغلی. ویل تاسې ولې په تشویش کې یاست؟ زه و تاسې ته اطمینان در کوم چې د کنانه قبیله به ستاسې تر شا یا ستاسې په غیاب کې هیڅ داسې کار نه کوي چې هغه دې ستاسې ناخوښه وي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې اصلا دغه نفر شیطان علیه لعنه و چې ځان یې د سراقه ابن مالک په شکل کړی و، او سراقه ابن مالک هغه څوک دی چې د هجرت په ورځ پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پسې وتلی و. نو شیطان د دغه سراقه په شکل قریشو ته ورغلی او ویل زه د کنانه د قبیلې د طرفه جوار در کوم او وعده در کوم چې کنانه به ستاسې په غیاب کې داسې کار نه کوي چې ستاسې دې ناخوښه وي. اصلا شیطان هم غوښته او هم غواړي چې دغه دین او د هغه متابعین ورک او نابود سي. اوس چې د کنانه د قبیلې یوه سردار و قریشو ته د زړه ډاډ او اطمینان ورکوي چې بېغمه ولاړ سئ او کنانه حمله نه در باندې کوي، حتی ویل زه مو هم په دغه سفر او وتلو کې ملګری یم. الله عز وجل دغه موضوع په قرآن مجید کې ذکر کړی او د سورة الانفال په 48 نمبر آیات کې فرمایي: وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ. یعنی کم وخت چې شیطان دغو کفارو ته د دوی عملونه ښه ښکاره کړه او ویل نن ورځ پر تاسې هیڅ غالبه نسته، پر تاسې څوک حمله نه کوي او زه ستاسې ساتونکی یم، زه جوار در کوم. الله عز وجل فرمایي چې دا شیطان و. نو یو هم شیطان و چې کفار یې و دې جنګ ته راکش کړه. اوس نو د شیطان په اطمینان او ملګرتیا کفار د مکې مکرمې څخه ورووته. په خپل قوت او طاقت د الله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دشمنی کوي. پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او د هغه پر اصحابو فقهر او غضب دی چې څنګه د دوی پر قافلو حملې کوي. په ډېر سرعت او چابکي د بدر پر طرف رهي سوه، تر وادي عصفان تیر سوه، بیا تر قدید تیر سوه، بیا تر جحفې تیر سوه. دلته د ابو سفیان د طرفه بل نوی خبر ورته راغلی چې ویل ستاسې د قافلې مالو او خلقو د خلاصون دپاره راوتلي واست او هغه الله خلاص کړه، بیرته وګرځئ. محترمو ورونو، څرنګه چې فته پای ته ورسېده او داسې راته معلومیږي چې زموږ هره فته به د قصې په مابین کې پای ته رسیږي، نو د قصې پاته واقعات به په راتلونکې پنځمه فته کې واورئ ان شاء الله تعالی.
وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.